دغه امریکا چې راغلې وه په کوم نیت راغلې وه چې دلته زه ترهګري وکړم. امریکا دې ته راغلې وه چې د افغانستان نسل سره ظلم او زیاتی وشي او همغه یې وکړه. په قرآن کې راغلي چې کافر د اسلام دوست نشي جوړېدی. امریکا خو منګه مشران چې دي خدای دې نست او نابود کړي، دا زاړه مشران دا د خدای در بدر او نست او نابود کې نن ولې خولې بندې کړي دي، ولې غږ نه کوي، ولې په بشر حقوق باندې غږ نه کوي او په رهبرۍ کې بیړې راویلي. خدای دې دوی تباه او برباد کړي. دغه زاړه مشران چې دا زاړه رهبران نن ولې غږ نه اوچتوي، ولې غږ نه پورته کوي چې طالبان یو څو طالبان راغلي دي او د منګه 3.5 لکه اردو په دې کې منګه شهیدان او زخمیان او ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي. دا یو غټ چالش ده چې ما مخکې په تېره ورځ خبرو کې وویله چې د لوی درستیز چوکۍ هم د امریکا په لاس کې ده او د امنیت ملي چوکۍ چې ده هم د انګلیس په لاس کې ده او وزیر داخله چوکۍ نه خو د معرب چوکۍ جوړه سوې ده. د معرب د وزارت داخلي چوکۍ نه د معرب چوکۍ جوړه کړې ده. زه راځم په دې باندې په خپل ولس باندې هم غږ کومه چې ودرېږئ. جګ سئ، هغه دغه طالبان دومره نه دي چې موږ دا 3.5 لکه اردو ته نن دوی ماتې ورکوي او ټول دغه د مشرانو سبب ده، د اردو د سربازانو سبب نه ده. دا ټول سبب د دغه مشرانو د بې کفایته مشرانو ده. رئیس صاحب جمهوره تا ته وایو که ته چېرته دغه طالبانو سره تا هوکړه کړي چې یو څو ولایته در کومه خو په ارامۍ سره یې ورکه ولایتونه مه په جنګ ورکوه. ته دې نه خبر یې چې څومره زخمیان او شهیدان دې ورځې ورکوو. دا خیري دا مسلماني ده چې دغه په افغانستان کې کوم جنګ روان ده، دغه کوم مشران چې دي دا ټول بې کفایته دي. خدای دې دوی نست او نابود کړي. دغه اوس لوی درستیز چېرته ورک ده، وزیر دفاع چېرته لاړ، امنیت ملي رئیس تاسو وګورئ یو وکیل دی ووایي چې د ما نمبر جګوي. امنیت ملي رئیس داسې لکه دغه چې موږ ټاکلی ده او همدغسې دغه امنیتي ټول 3 ارګان دي دا ټول خرڅ سوي دي. دا د خارجیانو په لاس کې دي، نه دي د رئیس جمهور غني. که چېرته د غني په لاس کې ولې دا ولسوالیانې سکوت کوي؟ رئیس صاحب جمهوره که چېرته دې هوکړه کړي ما وینې اول باندې هم غږ کوم تا خو دلته 20 کاله مبارزه 40 کاله کړې، نن دا کوم حالات تشکر حاجی صاحب شاپور خان، ډېره مننه.